هیڅ هیواد ښایي دا فرصت ونه لري چې د بل هیواد 7 میلیونه وګړي په خپل هیواد کې ولري او د 40 کلو لپاره یې ولري او په 40 کلو کې د دوی په هغو وګړو کې خلک داسې یو چاڼ نه کړي د چاڼ کې د هغه د 100 کلو لپاره 150 کلو لپاره یعنی طالب چې ده دا هغه د کوچو کوچ دی د پاکستان لپاره د ISI لپاره دا هغه د جاسوسانو هغه شیره ده شیره هغه جاسوسان چې 40 کاله تر 40 فلټرونو وتلي خلک دي دا هغه رقم جاسوسان دي دا هغسې جاسوسان دي دا به پخوا په د غټ امپراتورۍ چې وي مثلا عثمانیانو چې به حکومتونه کول بیا به دوی داسې کول چې خپلو مستعمرو به یې واړه الکان راوستل د عثماني خلافت مرکز ته او دوی به یې په واړه رالوی کړل په خپلو دربارونو په خپلو ځایونو کې به یې واړه رالوی کړل بیا به یې دوی ولېږل دغه ته وبه یې لېږل هغه مستعمره هېواد ته چې کله به لوی سول نو دلته چې به ولېږل او خلکو ته به ویل چې دا خو د پلاني پاچا زوی ده دا خو د پلاني ملک زوی ده او خلکو به ویل چې هو دا خو موږ خپل وطنداران خپل خلک مو دي نو هغه خلک به بیا په هغو هیوادونو کې په دغه کې اوسېدل په هغه هیوادونو کې به واکمنان پاته سول عثمانیانو به بیا دا کول چې کله به د دغو په مقابل کې کوم بغاوت وسو یا داسې یو کار وسو بیا به یې پوځونه ور ولېږل هغه باغیان به یې ورته وټکول او دغه خلک چې دا دوی په خپله روزلي وو په خپلو دربارو کې روزلي وو دا خلک بیا هلته واکمن ساتل او دوی ته بیا سیمې اټانومي ورکوله عین شکل لکه دا اوس طالبان یو ډول دغه خپل لاسپوڅي ته یو ډول اټانومي ورکوي یو ډول محدود اختیارات هم ورکوي یو لکه پاکستانیان چې خپلو نوکرانو ته ورکوي یو ډول محدود اختیارات هم ورکوي او یو ډول د دې لپاره چې خلکو ته بیرته دا احساس ورکوي چې دا خو د تاسې خپل خلک دي کله کله حتی یو ټکر مکر او یو جبههګیري او دا مسایل ورسره کوي یعنی زه په دغه کې به تاسې حتما کتلي په نټفلیکس کې اکثره دوستان که اکاونټ پکې لري زه دغه هغه درته راپیدا کوم دا د ډرامې نوم درته راپیدا کوم دلته مې نه پوهېږم نټفلیکس مې ولې نه ساین ان کېږي په دې کې عیناً همداسې په همدغه محتوا یو فلم ده د ارمینیا کې دوی خپل یو جاسوس واکمن کړی دی او هغه واکمن دی دوی بالاخره په کیسه دا ده چې دغسې دوی خپل جاسوس په یو وخت کې بیا ورته یو چا څوک یې پوهوي چې ته په حقیقت کې دغو خلکو روزلی یې خو ته اصلا ارمنیا یې بالاخره هغه بیا راپورته کېږي دوی په مقابل کې هم کوي خو دا مې یوه استثنایي پېښه درته یاده کړه هدف مې دا دی چې دغه ټرینډ له پخوا موجود دی پاکستان چې دی دغه خلک واړه دا متقي دا پاکستان ته ماشوم تللی له ماشوموالې دی په تربیه لاندې نیول سوی تر 100 فلټرو وتلی سړی ده بیا دی د پاکستان شناختي کارډ لري بیا هلته اوسېدلی بیا د خپلوانو شبکه هلته اوسېږي د کورنۍ هلته اوسېږي بیا دی بزنسونه لري هلته دی په ګوادرو کې ټیکې لري دی په شارکونه لري په پاکستان کې دغسې مثلا د مولوي نصرالله منصور کورنۍ ده تر اوسه د افغانان دي د زرمت دي اندړ دي موږ تاسې ټول پېژنو لیکن د منصور کورنۍ اوس دومره پنجابیان دي چې اول خو د پنجاب په خپله سیده دا یوازې ریس نه ده په دې باندې به ساقي صاحب تاسو ته معلومات درکړي هر سړی چې په پنجاب کې اوسېږي هغه پنجابی ده عمران خان ځینې خلک په پښتنو تېروي اور هغه د هغه په بدترین قوح پنجابیان دي او پنجاب ته هم دومره ژمن دي هغه خو یو ساهم د پنجاب خو یوازې یو ریس نه ده په هر صورت او بیا خو هلته پاکستان په خپله یو سټیټ ده او دا سټیټ چې ده په دې کې د هندوستان خلک هم اوس ضیاءالحق د هندوستان سړی و مشرف د هندوستان سړی و لیکن په پاکستان کې تر بدترین پاکستانی و دغسې د باړې پیر مثلا د ارچي د ټول خلک وایي چې ارچي ده دا سړی په پاکستان کې یا مثلا دغه چې اوریا چې بالا صدیق اوریا او که څه شی د حزب اسلامي د هجرت مجلې افغان ده لیکن اوس دومره پاکستانی ده چې پاکستانیانو ډېر پاکستانی ده دا د عنایت کاکړ دوی کورنۍ ده دا په کراچۍ کې اوسېږي د پاک آرمي خلک دي په ګوادرو کې ټیکې لري افغانان دي لیکن بدترین پاکستانیان دي یا دغه خلک چې دغه مقبول جان د اوریا مقبول جان دغه د هجرت مجلې متصدي و د حزب اسلامي د هجرت مجلې دی چې دی اصلا دوی د افغانستان دي او په هغه وخت کې دوی تللي دي دلته د افغان په نامه لیکن اوس اوریا مقبول باندې تا په یو رګ کې دا ګمان راځي چې په افغاني
یا به یعنی دی په پاکستان کې څومره مطرح سړی دی، مطرح څیره ده، داسې د هغه درته واخله. دا څه وخت مخکې چې هغه ته څنګه سلیم صافی سلیم صافی در واخله، دغه سمی یوسفزی در واخله، بل ورځې دغه د ضرب مومن مشر غزنوي در واخله، دغه د عنایت کاکړ د کورنۍ مې درته یاده کړه، دا در واخله. مثلا دغه حمدالله دغه د فضل الرحمن د ډلې د په کوټې کې یو ایم پي دی د هغه په نامه دی، حمدالله مولانا حمدالله په نامه. دغه خو یا بل کال شناختي کارت ځینې بند کړی و، خو دی خو دغه د بدبخته د زابل ده، شناختي کارت یې پرې بند کړی و. مولوي واسع بخښنه کوم، مولوي واسع مواسي یو دغه مواسي خو د غزني د حمدالله مو دغه د جمعیت اسلامي په پارلیمنت غړی و، په د تلویزیونونو کې کینی یو څه دلې مخه د توګ ګرم توري حافظ حمدالله یو ډیر چاپلوس حافظ حمدالله ډیر چټل مخه دغه اوس مثلا سبا دا درته راولي په افغانستان کې په زابل کې درته والی کوي، خو قرآنونه دغه قرار سره ډیره بخښنه غواړم. د محمد خان شیرانی څومره پاکستان په خلاف باندې غږیږي، دا تر ټولو ډیر لوی قوي او زبردست هغه د پاکستان دی. خو زه خو یعنې هدف مې دلته دا ده چې دغه د کلچرل آیډنټیټي دلته له خلکو چې دلته ګوري چې وایي حمدالله خو د زابل د زی پلار پېژنم، زی نیکه پېژنم، پټکی هم سر د وروره ښه ګرد غټ مخ یم د اوږد تېره سونډک یم د لکه ټیپیکل پښتنو او ښه فصیحه پښتو م وایي. ناسې دا نه د افغان نو څوک افغان ده؟ وروره دا خو سیاسي هویتونه دي، د خټې هویت، طبیعي هویتونه او دا سیاسي پولیټیکل هویتونه دا فرق لري. پاکستانیت چې ده یو سیاسي هویت ده، افغانیت چې ده یو سیاسي هویت ده، کاناډایي توب چې ده دا یو سیاسي هویت ده. دا سړي ته ورکول کېږي او ځینې اخیستل کېږي، داسې نه ده چې له تا سره بلټین در پکې راغلی ده. دغه خلک چې دي پاکستانیان دي، بدترین پاکستانیان دي. په هر صورت زما اصلي هدف دا و چې د طالبانو په اندازه جاسوسان به پاکستان په افغانستان کې هیڅ وخت نه کې پیدا، هیڅ هیواد به په بل کې نه کې پیدا، او هیڅ هیواد ته دومره فرصتونه نه برابرېږي چې 7 میلیونه د بل هیواد نفوس چې د خېټه کې پروت دي. او بیا دلته د پښتنو مثلا بدبختي دا ده چې اوس وروره دې طرف سړی هغه طرف ته پروت ده، دغه طرف دلته پروت ده، د لشکر طیبه خلک دي چې ورته ګورې دوتاڼی، چې ورته ګورې سلیمان خیل، چې ورته ګورې وزیر، نو دا خو د خپل خلک دي که خو دغه رقم چې ورته ګورې سړی وایي چې تر ما دا په څیره او په پټکي او په څپلیو ډېر پښتون ده، لیکن د لشکر طیبه لپاره کار کوي. لشکر طیبه یعنی پاک فوج، د پاک فوج عربي انکریپشن ده. پاک یعنی طیبه، بخښنه غواړم، طیبه یعنی پاک او لشکر یعنی پوز. دغه د پوز اکسټنشن دی، دغه ریزرو پوجونه دي د پاکستان دا ټول، لیکن پښتانه دي او ښه ګګر پښتانه دي. ولې به پاکستان اوس پوښتنه دا ده چې په احمد مسعود به ولې طالبان څوک بدلوي، یا به په داعش ولې بدلوي، یا به په یو بله ډله باندې ولې پاکستان به څه مخ توري، څه مخ به توري چې